بس هم خوش آمدین دوستای عزیز. این بخش برنامه یکی از سناتور صاحبای خود می داشته باشیم. سناتور صاحب محمد جان منگل، نماینده مردم پکتیکا، با ما خواد بودن در مجلس سنا. دوستای عزیز، از اونا هم خواد پرسیدیم که ایده چگونه سپری کردن و چگونه تجلیل کردن. آیا با دیدن دوستها رفتن یا خیر؟ قرار لیدونکو د خبرونو لیدونکي اوسئ. سناتور صاحب موږ سره سناتور صاحب بسیار زیاد خوش آمدین و ایده برتان تبریک میگیم. تاسو ته مبارکي. ډیره مننه سناتور صاحب. سناتور صاحب غواړو موږ او درانه لیدونکي پوه شو چې اختر مو څنګه پیل کړل. اوله ورځ چیرته ولاړ یاست، دویمه ورځ مو څنګه تېره کړه، دوستانو کره لاړئ که خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو مخه دې چې تاسو ته، خور ته او د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان مجاهد ولس او هغو کورنیو ته چې هغه په دې وختونو کې خپل ورونه خویندې د لاسه ورکړي دي، اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې دا لوی اختر زمونږ او د ټول ولس دپاره د سولې او سوکالۍ اختر وګرځوي. آمین انشالله. سناتور صاحب میشه بگوین که معمولا در روزهای عید کجاها میرین و کیها به دیدن شما میاین؟ ما خو اولنۍ ورځ په کلي کې د وطني اختر کوو. بسیار خوب. کور ته ورځو او په ډالو ډالو ورځو، 15 کسان 10 کسان بعد از ادای نماز عید دیگه. داسې یو موږ ډنډکي لرو، څوک پلاو کوي، دغه په ګډه سره خورو. دغه څومره تقریبا 10 کلی کورونه یي او 50 ویده ټولو کې ګرځو او په ګډه. اول سهار مو چای په یو مسجد ته وړو چې هغه په مسجد کې په مشترک ډول موږ چای وخورو، نو هغه اختر مبارکي کوو. یا پاس د هغې نه موږ په دا کلي ګرځو کورونو او ټولو ته اختر مبارکي هلته ورکوو. همدا موږ هغه اولنۍ ورځ همداسې. چقدر عید خوبه شد. سناتور صاحب تاسې د خوراک او څښاک څخه یاده وکړله، ما ته هم را یاد څه چې کله کله په کور کې میلمه راسي او د کوربه چې بیا لږ مصروف راسي، بیا ست و سلاله هیر راسي. نو څومره به ښه وي که تاسې جوس، تازه میوه، وچې میوې څخه هم استفاده وکړئ. بسیار خوب. که د اختر ماښام دی نو زموږ هم تاسې اوس دلته میلمه یاست، په هغه وطني شکل مو که داسې پذیرایي ونه کړه نو د ښاري شکل څخه به مونږ داسې پذیرایي وکړو، نو مهرباني وکړئ. خب چی شی اشتیا لرئ؟ جوس درته وړاندې کړم. خو فیلحال داسې اشتیا نه، خو خیر دغه خو بیا هغه کو اوس فیلحال داسې اشتیا نه لرو. انشاءالله دغه قرباني مو وکړه سناتور صاحب که خیر؟ او بله، موږ قرباني اوله ورځ قرباني کوو، دویمه ورځ هم کوو. په دا دوه ورځو کې تر اخري حد دریمه ورځ دی چې هغه څوک چې ډېر مصروف هم وي او قرباني زیاتې وي، غټ غټ کورونه وي، نو موږ تقریبا زموږ کور چې دی، فامیل چې دی، ټول ورونه سره یو ځای یو 80 کسان 90 کسان یو دومره فامیل، نو تقریبا یو 15 قرباني داسې هغه کوو. نو هغه بعضو کسانو هغه اوله ورځ کوو، بعضو دویمه ورځ، درېیمه اخري دریمه ورځ همدا قرباني مو کړې ده. رسم رواج‌های مردم پکتیکا چگونه؟ بله، رسم رواج‌های مردم پکتیکا چگونه؟ نو موږ اول ما درته وویل چې موږ اولنۍ ورځ ګډ په کورونو ګرځو، مشترک اختر لمانځو او بیرون ځو او په ګډه سره خوراک کوو او یو بل کور ته ورځو او ښه ډېر په صمیمانه ډول یو بل سره اختر مبارکي وایو او ډېر ښه داسې خوندور وي. خو په دې ورځو کې لږ څه بې خونده ده چې زموږ په دې ملک کې لږ مشکلات ستونزې دي. بالکل. ملاقاتونه او لیدل مو له ماکلینو سره څنګه دي په اخترونو کې، په عادي ورځو کې؟ په دې هکله هم که لیدونکو ته په ځانګړې توګه ستاسې د ولایت ماکلین څه دي؟ بله، موږ په اوله ورځ خو ټول خلک په خپلو کورونو کې وي، په ولایت کې وي. هغه کې بعد د دویمه ورځ نه راځي اختر مبارکیو ته کورو ته راځي، هغو سره ګورو، بانډار سره کوو، په مهمانخانه کې سره ټولېږو، ډېر زیات میلمانه یي نو راځي. موږ دغه ډېر زیات هغه ده چې یو بل کور ته سره ورځو. که ډېر لرې وو خپلو دوستانو راځي، هلته موکلین او مبارکیو ته راځي، نو
هغه موږ سره یوه نیمه شپه هم هلته وکړي بس ډېر میشه از خاطره های ایدهای گذشته چیزی اگر به یاد دارین در ذهن دارین میشه بر ما بگین که کدام خاطره جالب خاطره خوب داشته باشین؟ بله پخوا اخترونه خو یقینا چې هغلته مشکلات نه وه ستونزې نه وې لږ خوندور و او اختر خو هغه اختر دی خو مقصد اوسنۍ حالت چې موږ تاسو ګورو په ورځ کې ډېر موږ تلفات لرو او زموږ دغه بېچاره ولس هره ورځ خپل قربانۍ ورکوي او زموږ ورونه خپل د دې وطن په دفاع او د عزت دپاره خپل سرونه ورکوي نو طبعا لږ فرق لري پخوا او دغه ځکه چې اوس مشکلات دي ستونزې دي او زموږ اکثرا ورونه خویندې ورونه په غم ټغر باندې دي نو طبعا به فرق ولري خو بیا هم هغه اختر هغه هغې خوښ کوو چې هغه بلکل داسې نه وي چې د خپل د کورنیو دپاره خپل د ماشومانو دپاره هغه رواجونه دغسې ساتو بشکل مریم جانې سناتور صاحب مخکې د کلي څخه یاده وکړه چې په کلي کې واقعا اخترونه خوند کوي ما ته هم هغه پخواني یادونه رایاد کړل سناتور صاحب وروسته له دې ستاسې د سنا مجلس ته راغلی کوم اختر مو په کلي کې هم له خپلو عزیزانو کلیوالو سره تیر کړی که خیر ما خو اولنۍ دغه دوره کې چې سنا ته راغلی یم دلته خو یو دلته نږدې کلی لرم چراسیه خواته یو دشت سکاوي په نوم هغلته ځم هغلته اختر هر وخت اختر هلته کوم خو هغه پلرنی کلی مې چې دی چې هلته زه پیدا شوی یم چې هغه ولسوالي ده جاني خیل په هغه ولایتي شورا ما یو دوره په ولایتي شورا کې تېره په هغه وخت کې تلم چې هلته مشکل نه وه توپیر خو به خامخا لري ډېر زیاته او دغه د تاسو هغه خو ډېره مزه کوي هغه خو په کلي کې او موږ ځو بنډارونه کوو او خپل سایل ځایونو ته ځو اوس خو موږ نشو کولی په کور کې ناست وو هغه اوس هم ډېر فرق لري سناتور صاحب که مو یاد وي ډېر خوندونه یې په دې ماشومتوب کې شخصا زه د خپل ماشومتوب څخه که لیدونکو ته وایم موږ چې ماشومان وو څو ماشومان به د کلي د تره زمندوی به یو ځای وو هغه سابق د نختې پیسې چا چاته ایدي نه ورکوله نو پلاستیکونه به ملاس کې وو د یو دوست کره د بل کره بسې لاړو یا به یې چهارماغ راکولې به یې د وچې پولۍ به یې دوی جوړې کړې وې د اخترو مخکې خو به په بازارو کې هم خرڅېدې دا به یې راکولې هغه خاص یو خوند درلوده یعنې اوس هغه نختې پیسې ورکوي له هغو نه هغه خوند زیات و بالکل پخوا هم داسې خبره وه هغه ټول په کلي به ګرځېده او تا خبره ایدي به یې ټولوله اوس خو خیر اوس له ماشومان ګرځي هغه ته پیسې هم ورکوي هغه خوند هم نشته لکه پخوا چې و خو بیا د الله تعالی په افغانستان کې سوله راولي چې زموږ دغه بېچاره ولس هغه لکه پخوا چې اخترونه وه داسې اخترونه ولمانځي او د هغې نه خوند واخلي سناتور صاحب شما تا به حال به کس ایدی دادین؟ هر وخت کې موږ هم داسې کړي دي چې راغلي دي او دا مو کړي دي ورکړي مې دي خو دا ماشومان یې ویل یعنې برموتونه کله کله به همداسې شوي وي چې هغه چا کړي وي هغه ماشومان مو یاد کړم ما ویل ښه وایې چې تاسو ته یې نه درکړم تاسو ماشومان او دلته یو ګیم موږ هم لرو سناتور صاحب که په دې کې مو طالع ښې وي خو ایدي به پکې راوځي یو نقل مې ځکه درکړي چې ایدي پکې سته نو کوم طالع ښې وي ایدي به پکې راځي که ستاسو طالع ښې وي او بل شی به پکې راځي کوم ګیلاس مو خوښه ده چې زه یې راپورته کړم ګیلاس خو د منځ کې راوخته دغه ټول میلمانه هم د منځ ګیلاس خوښوي اون از بین میبریم اوه سناتور صاحب ځان سره د ظلم وکړه ایدی بالکل صحیح ده والا چند سمرای خودت یاری کرد ډېره مننه سناتور صاحب چې سره خپرونه کې مو ګډون وکړ ډېر زیات خوشحاله سو تاسو نه مننه په د خپرونې په اخیره کې تاسو کوم پیام خپل هیوادوالو ته په ځانګړې توګه خپلو ماکلینو ته لرئ نو مهرباني وکړئ موږ یوازینی پیشنهاد دا دی د ټول د افغانستان مجاهد ولس ته او خاصتا طالبانو ورونو ته مو دا پیغام ده چې نور د جنګ نه لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي تر څو دغه بیچاره ولس نور د دې بدبختیو نه په امن کې شي موږ یوازینی هغه د پیشنهاد هم ده سپاس از شما سناتور صاحب بسیار زیاد خوش آمدید تشکر قربان لیدونکو شبنم جان برنامه ما ادامه داره دقیقاً
کی است بعد از این مهمان ما ایره میشه خودت به ما و بیننده عزیز معلومات بدید؟ بسیار خوب است. من معلومات میتونم براتون، اما اگر بانیم خودشان بیاین خوب است. سپرایز میسازید. خبرونه مو دوام دارید تاسو هم ملتیا غواړم.